دوستانو سلامونه، هیلهمند یم چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. نن یو بل صرافي معرفي کوو چې په ساده نوملیکنې باندې دوی موږ تاسو ته یو ټوکن چې د اټلانټیس په نامه باندې یادېږي چې دا ټوکن مخکې هم په یو هوبي صرافۍ کې لیست شوی و او تقریبا قیمت یې تر $10 پورې پورته شوی و، خو دا ورځو کې چې بیټکوین کښته شوی دی د دې قیمت هم کښته شوی دی. نو په دغه صرافۍ کې چې کله موږ نوملیکنه وکړو دوی موږ ته دغه ټوکن تقریبا 10 دانې دغه ټوکنونه موږ ته راکوي او اوسنی فی الحال تقریبا 1.2 او 0.2 پورې راغلی دی. نو دا 10 دانې تقریبا $10 یا که $1 سي $10 کېږي، هر څونه چې دا ټوکن پورته سي بیا قیمت یې مغونه لوړیږي. نو دوی ریفرل هم لري، په ریفرل آی ډي باندې هم تاسو ته مثلا کله چې نوملیکنه وکړئ خپل ریفرل بیا بل چاته ورکړئ، هغه نوملیکنه وکړي تاسو ته هم بیا دوی یو اندازه ټوکنونه درکوي. یوزر نیم در څخه غواړي، یوزر نیم به داسې یو یوزر نیم ورکوئ چې مخکې په دا صرافۍ کې مثلا لیست شوی نه وي. هر یوزر نیم چې تاسو ورکړئ بیا تاسو ته وایي چې دا مخکې لیست شوی و. سم ایمیل ادرس به ورته ورکړئ. کله چې ایمیل ادرس ورکړئ اکاونټ چې مخ ته یوسئ بیا ستاسو ایمیل ته یو ایمیل راځي، پر هغه به کلیک وهئ چې ستاسو ایمیل ادرس ویریفای سي. پاسورډ به ورته ورکړئ. پاسورډ به دوستانو 12 عدد ورته ورکړئ، 12 ډیجیټه. مثلا عددونه به کار کوي، توري به کار کوي او علامې لکه د اټ علامه او مثلا دغه علامې چې زه در ښیم دوستانو ګورئ دغسې یو علامه به ورته ورکړئ، مثلا دغسې د اټ علامه یا د ډالر ساین یا د اند علامه دغه به یې ورته ورکړئ او کوچنی و غټ حروف هم شي کار کوي. دغه څخه وروسته دغه چې تاسو ته دغه کپشن درکړی دا به دلته په دې ځای کې ورته ولیکئ، بیا به آی اګري ورته ووهئ او ساین اپ ووهئ. کله چې دا مرحلې مو سر ته ورسولې اتوماتیک تاسو ځئ د لاګین صفحې ته. ملګرو کله چې اکاونټ ته داخل سئ، د صرافۍ ته داخل سئ، دلته څو مرحلې راځي. یوه مرحله دا ده چې دلته دوی وایي تاسو دا خپل اکاونټ ویریفای کړئ، خو که چیرې ویریفای هم نه کوي کوم مشکل نه لري. ویریفای کول یې زموږ اساس د افغانستان نوم نشته پکښې کې د ویریفای په ځای کې. نو ویریفای هم د چیش په اساس باندې کېږي، د پاسپورټ په اساس باندې. داشبورډ ستاسو خپل پروفایل دی، په تریډ کې کولی سئ تریډ پکښې وکړئ، خو تاسو دې اکاونټ ته پیسې د تریډینګ لپاره مه لیږئ. والټ ستاسو خپل والټ درته ښیي او ریفرل چې دی تاسو ته یو ریفرل ادرس درکوي چې کولی سئ خپل ملګرو ته هغه ولیږئ او ستاسو په ریفرل باندې دوی اکاونټ جوړ کړي. مثلا که چیرې تاسو کوم اکاونټ ولرئ، کوم ټوکن چې تاسو راچولی هغه ولرئ دلته تاسو ته ښیي. او ډاونلاین انفارمیشن کې تاسو ته 3 لیوله ستاسو ریفرل ستاسو پر ادرس باندې چې راځي هغه درته ښیي. دلته مو هم ریفرل هیسټوري ده چې په کوم وخت باندې کوم نوم باندې راغلی دی او دا ستاسو ریفرل آی ډي ده او دا مو هم ریفرل ادرس دی. دا کولی سئ چې کافي کوي خپل ملګرو ته یې ولیږئ. نو د نور اپشنونه چې دي ټوله تقریبا مشابه اپشنونه لري. والټ کې هم کولی سئ چې وګورئ چې تاسو خپل په والټ کې کوم شی لري او څومره دا شی کوینز لري. مثلا دغه کوینونه دي چې دوی د دوی صرافي تر اوسه پورې دا سپورټ کوي. موږ او تاسو ته چې دوی راکوي هغه دغه دی ATC یا اټلانټیس کوین په نامه باندې دغه ده نه. موږ ګورو موږ او تاسو ټول صفر لرو، خو یوازینی شی چې موږ لرو هغه د اټلانټیس دی چې 10 دانې دا د موږ ته سره کړي دي چې تقریبا $20 کېږي. دا $20 دی په اولو ورځو کې چې دا اپلوډ کړی و، تر اوسه پورې بیا زما په نظر باندې چې دوی اپډیټ کړی نه دی. نو دا نور ټول شی موږ نه لرو، صفر دی، خو $10 دا ټوکنونه چې اوس $20 کېږي دا موږ ته سره کړي دي. که چیرې پر ویډرا باندې موږ کلیک ووهو موږ ته وایي چې تاسو ویډرا اوس نسئ کولی تر څو پورې چې موږ اجازه در نه کړو. نو موږ ګورو په ویډراو کې دوستانو دلته تاسو وینئ چې ستاسو رجسټریشن بونس 10 دانې ATC دی او دغه څخه لاندې دلته ځینې نور شیان دي چې تاسو باید دا سر ته ورسوئ. که هغه وخت بیا دا کار وکړئ چې دوی موږ ته واقعا دا ټوکن راکوي. ګوګل اوتنټیکیشن به ورته انیبل کړئ، ایمیل ویریفیکیشن به ورته انیبل کړئ او یور بینک ډیټیلز دا مو ورته ورکوئ.
او KYC هم مهم نه دی، هغه هم نه غواړي. هر کله چې دوی دا ټوکن وویشي واقعا موږ تاسو ته وکولای شو چې دا ویډرا کو. کله چې دوی دا قابلیت موږ ته راکړي چې ویډرا وکولای شو، بیا تاسو ته د ویډرا طریقه هم درښیم چې د هوبي صرافۍ ته موږ کولای شو چې دا ویډرا وکړو په USDT بدلولی شو، USDT بیا موږ تاسو کولای شو باینانس ته ولېږو. نو تاسو هم دغه مرحلې سرته ورسره چې تر کوم ځای پورې موږ تاسو مخ ته تللی.